بسم الله الرحمن الرحیم. حنیف اتمر په ټولو سیاسونو غږ وکړ چې د نظام ملاتړ وکړي. نن درته ډیر خپل مطلب لرم، خو د مطلب د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. اتمر وایي ټاکنې پای ته رسېدلې، باید د هغو کسانو پریکړه ومنو چې موږ ټاکلي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر پرون د یاد وزارت د سرپرست او نوماند په توګه معرفي شو. هغه وویل نور انتخابات پای ته رسېدلي، د هغو کسانو پریکړه باید ومنو چې موږ ټاکلي وو او له یوه قانوني بهیر باید ملاتړ وکړو. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وویل د هېواد او سیمې حالات بدل شوی، موږ سوله او د نظام ساتل غواړو چې په دې اړه اجماع نشته. اتمر وویل ولسمشر د سولې لپاره خپله ژمنتیا وښوده او مهم ګام یې پورته کړ. هغه وویل ولسمشر غواړي یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، سره له دې چې واټن او د نظر تفاوت رامنځته شوی و. د دا ډول پریکړې کول ساده کار نه دی.